د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې پاکستاني ځواکونه د نظامي تاسيساتو جوړول د ځان لپاره سره کرښه بولي، خو افغان لوری بیا مخنیوی د دوی لپاره سره کرښه یادوي. د کونړ والي عبدالستار میرزکوال د یادو څرګندونو ترڅنګ زیاتوي دمګړۍ د یاد ستونزې د حل په موخه د مرکزي ادارې او پاکستاني لوري ترمنځ خبرې روانې دي. د هغه په خبره افغان ځواکونه به هیڅکله پاکستاني نظامیانو ته په یاد سیمه کې د نظامي تاسيساتو د جوړېدو اجازه ورنه کړي. دوی تاکید په دا ده چې دا ساحه موږ باید ونیسو. موږ ته د پاسه نه امر ده او د دې نیول د موږ دپاره سرخات ته او موږ هم په همدې شکل موږ دپاره هم سرخات او دا نه تنها دوی باید دلته پوستې ونیسي. موږ غواړو تحکیمات هلته جوړ کړو او د خپلې خاورې ساتنه وکړو. اوس هم په دې حالات کې دا حالات چې دوی هم په خپل ځای دي او موږ هم په خپل ځای یو. مذاکرې په کابل کې روانې دي، کابل سره په تماس کې یو چې معقوله د حل لار پیدا شي. خو زه اطمینان درکوم چې په هیڅ وجه به دوی ته د دې ساحې د نیولو تاسيساتو جوړولو اجازه ورنه کړي. پاکستاني نظامیان دا ځل د ناړۍ ولسوالۍ د دوکلام سیمه کې د ډیورند د فرضي کرښې لوري ته د نظامي تاسيساتو د جوړېدو هوډ لري. بالکل 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 همداسې دا د فرضي کرښه ده. د فرضي کرښې دې خواته چې د موږ ساحه ده او د موږ یو پوسته د سمندر په نوم چې زه پرون ورغلی یم، د هغه سمندر د پوستې نه تقریبا په 300 یا 400 مترۍ کې دغه امتداد چې غره راغلی د غواړي په سر یې جوړه کړي. نو دا خو دوی خو د هیواد غوښتلی چې 5مه صوبه جوړه کړي، خو دا ارمان به ګور ته یوسي، بېغم اوسه. د کونړ والي میرزکوال وایي د پاکستاني پوځیانو او افغان ځواکونو په وروستیو نښتو کې پاکستاني لوري ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتې او دې لوري ته یوازې ملکیان زیانمن شوي دي. د پاکستان پوځیان زموږ هغه د ډیورن بدنامه کرغېړنې کرښې ته راغله، هلته یې غوښتل چې بیز او ګارنیزون جوړ کړي چې د کونړ د ادارې او د کونړ د ولس او د کونړ د امنیتي دفاعي ځواکونو د جدي عکس العمل سره مخامخ شو. موږ جنګ نه غواړو، موږ جنګ غندو او د جنګ طرفدار نه یو. موږ خپله ټول هغه ډیپلوماتیک او هغه مسایل چې هغه د دوه دولتونو ترمنځ ترسره کېږي هم ترسره کړو. د بیرغ لاندې جلسې مو وکړې، مګر دوی تاکید په دې و چې دا نقطه باید دوی ونیسي او دا نقطه داسې نقطه ده چې د نړۍ بریکوټ ټول خلک مېرمنې چې کوز ډوډۍ پخوي دوی باید وویني. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستاني نظامیان د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې د نړیوالو اصولو خلاف عمل ترسره کوي، بلکې د کونړ د والي په خبره له اوږدې مودې راهیسې پاکستاني پوځیان د کونړ په بېلابېلو سرحدي سیمو توغندیز بریدونه کوي چې له کبله یې ځایي خلکو ته د مالي زیانونو سربیره ځاني زیانونه هم اوښتي دي. تاسو ته معلومه ده نن نه بلکې دا 8 کاله کېږي چې په تعصب د پاکستان د نظامیانو لخوا د کونړ په سرحدي ولسوالیو 6 ولسوالۍ دي همیشه توغندي وروي، راکټي بریدونه کوي او همدارنګه د خلکو ژوند یې ډېر نارامه کړی ده. د خلکو مواشي، د خلکو کورونه، جوماتونه او داسې نور استوګنځایونه تقریبا تر اوسه پورې موږ 15 نفره په تیر کال نه تر اوسه پورې په دې لار کې شهیدان لرو، همدومره زخمیان لرو. نو واقعا د تشویش وړ ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پاکستاني پوځیانو په ختیځه سیمه کې په ګڼ شمېر سیمو کې د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې اغزن تار هم لګولی دی.